شوی دلته کلونه تیر کړه د فاضلانو د راتګ په اساس په شور سره او لاسونه جیک نعره تکبیر نعره تکبیر و دا سپینه پګړۍ او دغه سنت جبه او دا سنې و شیخ صاحب دا دې څومره کمال کړی دی افغانانو ته دې داسې خلک وروزل په ولاړې نعره تکبیر دا چې تکالیف تېروي دا چې په سر سپینې پګړۍ وینئ دا خالص پګړۍ نه دي دا د علومو او د فیوزو څخه ډکې پګړۍ دي د فاضلانو په ویاړ نعره تکبیر وخت شهید نابغه کاش کې ژوندی وی نن د خپل ګلاب د کابل محدث له نږدې څخه څارلی وی چې څومره خدمت یې خپل وطنوالو ته وکړو دا چې په لسګونه خلک یې فارغه کړل وا کاش کې نن ژوندی وی دا چې څومره دین دپاره خدمت وکړو نعره تکبیر دا چې مجلس و د علمیت ګرد چاپېره راګیر شو تاسو نعره تکبیر او لاسونه دواړه جګوئ نعره تکبیر نعره تکبیر و د قلعه محسن خلکو څومره بختور شولی دا چې د هېواد د کونج څخه درته خلک راغلي آباد وی آباد مدرسې پلروبر آباد وی آباد مدرسې و فاضلانو دا ستاسې نن د ناز قدمونه دا دلته د لوی مسؤلیت احساس دی تاسو ته اوس یو لوی مسؤلیت در په غاړه شو او خدای دې وکړي چې په دې مسؤلیت کې په پوره معنا اوسېږئ وشيخ صاحب عبد الحق هم ډېر وبخه ومنه کړی شي چې ستاسو خدمت مو کړی وی دا چې په دومره کم اسبابو کې تاسو دومره خلک راته وروزل موږ هم به غواړو بخښنه غواړو هغه ستاسو خدمت مو ونه کړی شو د شیخ صاحب د ویاړ په خاطر نعره تکبیر نعره تکبیر ولدي وجدت الوجد الذي مثل الجلال الذي مثل الجلال وإسلامي إمارته خلطة ومكتوبة سنبال ووطن عز الدين فدفاتي روز الخشبي خلق مو فلسطين درتنا نواندي كل أولا تر أخيرا بغير دا امتياز أو بإخلاص ستاسي بخدمت كيني بإمارة الإسلامي فوميال باندي نعره تكبير لاسونا جدوي نعره تكبير وخشهيد لمبتسم نعمانا فاشكين انتشن ليوش تاسفين بيرغونا أستاذ السن ملقري بعدين اللي نقدينا صار ليوي نعره تكبير ومرحوم والله محمد عمر مجاهدة فاشكين انتشن ليوي أسماء أنا كاروان وسبيل ويخدم شرشوي أموليك وسبيل عشان تسنكي ورالي نعره تكبير باشا عبد الحق أبو عمار الجندي أبو عمار الجندي
الشيخ عبد الحق أبو عمار الجندي ولسه هم بساسهم كده مالي تعاوننا فقط منتشر رسي او ده مدرسي سره د مين محبت همکار اظهار ضرور دی تکبیر ودار الاحناف نن دې څلورم کال دی په دې څلورو کالو کې چې فضلا ورکوي د افغانستان په کونج کونج کې بیرته غټې ادارې لري تکبیر اخ شهید نابغه کش کې نن ته ژوندی وی د هېواد په کونج کونج کې دي ستا د یو دارالاحناف دی اوس په لسګونه دارالاحناف دي جوړ شوي دي تکبیر وکابلي صاحب کش کې نن ته وایو ته دغه صحنه له نږدې څخه څارې وی وخ ظالمان دي خوار او ذلیله شه تکبیر وخلکو دا چې نن موږ خلک وژنئ دا چې موږ خلک نن کنزیرک بدوئ زموږ څه ګناه ده خیر له دغې چې په کم وخت کې مو دا چې تاسو ورته ګورئ په سلګونه خلک مو تیار کړي دي تکبیر